ما په 13 کاله کې داسې اذان نه دی اورېدلی چې دې ماشوم کوم اذان ویلی دی. ماشاءالله ډېر زیات په ښکلي اواز په ښایسته انداز باندې دا اذان ویلی دی. دې سایډ کې چې تاسو ته ښکاري د خپل والد صاحب سره دا پوګه دی یا به والد صاحب یا هر څه به خو دا ورسره پوګه دی او را روان دی. ماشاءالله ډېر ښکلی اذان یې ویلی دی او ټول روغ اذان یې ویلی دی. نو اذان اورېدل په موږ باندې په هر مسلمان باندې اورېدل فرض دي او بیا شیر کول خو خپل ضمیر به مجبوره کوي نو چې سړی و چې زه شیر کوم او کم سړی چې اذان نه شیر کوي نو هغه به کیدای شي په ایمان کې شک وي ځکه چې په اذان کې د اذان دومره اهمیت دی چې محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې اذان کله شروع شي نو تبا نه خبرې کې نه بخان لکه دومره پوری اجازت نشته په اذان کې که دوه کسان خبرې کوي که نه نو ته اذان اورې تا لپاره دا دغه نشته دی چې تا هغوی ته ووایې چې لکه تاسو چپ شي اذان شروع دی. نو ډېره غټه ګناه ده پکې په اذان اورېدو کې خبرې کوي یا اذان شروع خبرې کوي یا بل څه دغه کوي. نو لکه په اذان کې خاموشي ډېره بهتره وي. نو ویډیو اوږده کېدو ته ضرورت نشته دی. نو غواړم چې ویډیو ډېره اوږده شي خو زه په خپله اورم او راځئ تاسو هم راسه د اذان واورئ او که خوښ هم شو نو مخکې لازمي شیر کوئ او که په چینل نوي وي چینل سبسکرایب کوئ په پیج نوي پیج فالو کوئ خپلو ملګرو سره لازمي شیر کوئ. نو راځئ چې ځو د اذان واورو. يلا حكي يلا حكي هيا على الفلاح هيا على الفلاح خمس دوالي اعطونا 5 دوالي.